سلامونه، وخت مو په خیر. د اقرا راډیو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه وروستیو خبرونو ته. ویاند وحید الله معصوم. تکل وایي له افغانانو سره تبعیضي چلند نه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال ضیا احمد تکل د ایران د سفیر کاظمي قومي څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي اسلامي امارت له ټولو افغانانو سره یو ډول چلند کوي او هیڅ ډول تبعیض نه کیږي. ښاغلي تکل ټینګار کړی چې د اسلامي امارت امنیتي ځواکونه د افغانستان پر ټولې خاورې بشپړ کنټرول لري او د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې کاظمي قومي له دې مخکې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې قومي، ژبني او مذهبي لږکیو پر وړاندې تبعیض کیږي. ننګرهار کې د کښتۍ چپه کېدو له امله 8 کسان مړه شوي. د ننګرهار په کوز کونړ ښېوې ولسوالۍ کې د یوې کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د څاګانو سرونو بندېدو حکم جدي څار لپاره کمیټه جوړه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویاند پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ په مستقیمه لارښوونه یوه کمیټه جوړه شوه څو د هغه حکم تطبیق په جدي توګه وڅاري چې له مخې د هر ډول کیندل شویو څاګانو خاوندان باید د ګواښونو او پیښو د مخنیوي لپاره د څاګانو سرونه په محفوظه توګه بند کړي. خلکو ته د غوره خدماتو وړاندې کولو په موخه د مخابراتو وزارت او اترا ادارې، افغان ټیلیکام او اتصالات مخابراتي شرکت ترمنځ د نږدې 14 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د 149 مخابراتي سایټونو د جوړولو تړون لاسلیک شو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر ویلي چې هیوادوالو ته د غوره مخابراتي چوپړتیاو وړاندې کول یې مهم هدف دی. مسؤلین وایي ننګرهار کې به سږکال د زیتونو حاصلات 3 برابره زیات وي. د ننګرهار وادي کرنیز دولتي شرکت له لوري شوي تخنیکي سروې ښیي چې د نورو کلونو په پرتله به سږکال د زیتونو حاصلات 3 برابره زیات وي چې نږدې ورځو کې به یې د راټولولو لړۍ پیل شي. بلخوا د 12 میلیارد افغانیو په ارزښت د پانګونې طرحه منظوره شوې. د هیواد د اقتصادي کمیسیون د پانګونې بین الوزارتي کمیټه وایي چې د شاوخوا 12 میلیارد افغانیو په ارزښت یې د پانګونې بېلابېلې طرحې تایید او اقتصادي کمیسیون له منظورۍ وروسته یې عملي چارې پیل شوې دي. بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د لبنان حزب الله ډلې الجزیرې تلویزیون ته په یوه بیان کې د اسرائیلو هغه ادعاوې چې ګواکې لبنان ته یې ځواکونه ننوتي دروغ بللي دي. دا ډله دا هم وایي چې د دوی د جنګیالیو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ مخامخ نښته نه ده شوې، خو زیاتوي دوی مخامخ مقابلې ته چمتو دي. مارک روټې د ناټو سازمان د نوي سرمنشي په توګه خپله دنده پیل کړه. مارک روټې چې د هالینډ پخوانی صدر اعظم و نن د ناټو سازمان د نوي سرمنشي په توګه خپله دنده پیل کړه. نوموړی نن په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې د نارویژي سیاستوال ینس سټولټنبرګ ځایناستی شو. سټولټنبرګ له شاوخوا 1 لسیزې راهیسې د نړۍ د دغه تر ټولو لوی پوځي او امنیتي سازمان چې 32 غړي لري مشري وکړه. مارک روټې داسې مهال د ناټو مشري اخلي چې د اوکراین جګړه چې د 2022 میلادي کال په فبرورۍ کې پیل شوي لا هم دوام لري او په منځني ختیځ کې کړکېچ پراخ شوی دی. او وروستی خبر همدا چې په نیپال کې د سختو سیلابونو له کبله شاوخوا 200 کسان وژل شوي دي.
ځایي چارواکي وایي چې په نیپال کې د پرلپسې او سختو بارانونو له کبله د سیلابونو او ځمکې ښویېدو په ترڅ کې نږدې 200 کسان وژل شوي او 11 نور لا درکه دي. دا و د نن ورځې تازه او وروستي خبرونه چې راسره وامو اورېدل. تر بیا ښې چارې.